أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سورة البقرة 11 نمبر آیت. مخکې آیتونو کې الله جل جلاله د منافقینو 2 صفات بیان کړ. دی 10 نمبر آیت کې یو دا مرضیان دي، د منافقت مرض په دی کې، او بل همیشه دروغ وي. اوس دی آیت کریمه دی دوو کې د دې بل صفت الله ذکر کوي، بد صفت چې هغه فساد دی. په ځمکه کې دی فسادونه کوي، مختلف قسم کفرونه او گناهونه. او فساد قرآن کریم کې وروسته ان شاء الله وایو چې کومې معنی ذکر دي. نو یو خو دی فسادیان دي، بل نقصان دا دی چې دی فساد ته اصلاح وي. فساد خو ضد دی د صلاح، خو دی کوي فسادونه ورانه او بیا لزان ته زبرګانم وي. نو دا غدویم خباثت دی چې یو انسان ګناه کوي او هغې ته ګناه وایي، په هغې باندې نادم او خپیمانه، نو زه دا بیا هم د الله جل جلاله دغه بنده خوښي. ځکه ابن ماجه کې، سنن ابن ماجه کې صحیح حدیث دی چې ان ندم توبه، نبی رسول الله فرمایي چې ندامت هم توبه ده. چې یو انسان په یو ګناه خپیمانه شو، زړه کې پې خفه شو، بدام توبه ده. والحمدلله څومره ښکلی حدیث دی چې ان ندم توبه، یو ګناه ده نه وشوه، زړه دې پې خفه، نو دام انشاءالله چې توبه ده. خو دی له د ګناه په ځای د فساد په ځای هغې ته اصلاح وي. په کار دا ده چې خفه شوی وي، نو دی هغې ته اصلاح وي او ځان ته مصلحین وي. ډېر خلک محترمو دی وخت کې داسې دي، فسادونه به کوي، مختلف قسم ګناهونه، فحاشیانې به خورئ، او مسلمانانو منځ کې به اختلافات اچئ، او وایي چې مونږ خو غټ مصلحین و، تسبیح به املاس کی او ځان ته به غټ زبرګان وي. نو دا د منافق سړي نښه ده چې دنیا کې فساد خورئ او ځان ته علما او نیکان او غټ خلک وي. الله فرمایي و اذا او کله هم چې قیله وویلی شي، اذا د عموم د پاره، کله هم چې شپه یو که ورځي، قیله وویلی شي منه قایل که هر څوک وي، دا ویونکی که هر څوک وي، که پیغمبري، که یو صحابي، که یو عالمي، د فاعل حذف کړم د عموم د پاره دی چې هر څوک ورته ووایي. نو و اذا او کله هم چې قیله وویلی شي، یعنی ویونکی که هر څوک وي، او وویلی شي لهم دوی ته، څه ورته ویلی شي؟ لا تفسدو رانه مکوئ، فساد مکوئ، فی الارض پس مکه کې. مفسدین دي کنه، ځکه ورته څوک دعوت ورکي چې تاسو فساد مکوئ. فساد محترمو غټ فساد کفر دی او شرک دی په دنیا کې، او بیا ور سره غټ غټ ګناهونه، دا فساد دی. خو دی سوره بقره کې 205 نمبر آیت کې 2 سپاره کې الله جل جلاله 205 آیت کې یو 2 فسادونه ذکر کړي دي د منافقانو. الته الله فرمایي په سوره بقره کې وی و اذا تولى، کله چې ووړي دا منافق ستا د مجلس نه، که تا سره ناست وي بیا پاسې لاړ شي، نو سعی فی الارض، د ځمکه کې کوشش کوي. کوشش کوي د څه کوشش کوي؟ الله جل جلاله فرمایي الته لیفسد، چې د فسادو کې فیها، په دې ځمکه کې، په ځمکه کې د فساد کوشش کوي. فساد څه شی دی؟ الله فرمایي ویهلک الحرث والنسل، ویهلک، او د کوشش کوي چې برباد کې الحرث، فصلونه د خلقو. دا د فساد یو صورت دی چې د خلقو فصلونه تبا کول. دم په د منافقانو صفتو چې معیشت د مسلمانانو کسب کار او د هغې چې په څه باندې ژوند روان دی، دا
خراب کی او برباد کی. دی وخت کې تاسو ګورئ محترمو یهود نصارا هم دا کوشش کوي چې د مسلمانانو د معیشت کمزوري شي مونږ ته محتاج شي. نو دا د منافق سړی نه خده چې هغه به د مسلمانانو فصلونه تباه کوي. ډیر خلک زموږ مسلمانانو کې تاسو ګورئ خاص کر د غنمو په وخت کې چې د چا سره وراني نو دیسو کې هغه غنم هغه ټوپ کړی وي دی ولا وسوځي. دا محترم د مسلمان شان نه دی، دا د منافق سړی نه خده چې د یو مسلمان مالونه سوځي دغه فصلونه تباه کوي. والنسل او داغي نسلونه تباه کوي. د ځمکه کې فساد دا دی چې د مسلمانانو نسل تباه کړی شي. پس باندې تباه کی نو د دې مصداقات بیا ګڼ دي. یو دا دی چې دا نسلونه تباه کی په بے حیايي باندې. لکه دی وخت تاسو ګورئ محترم ډیر کوشش شروع دی چې د مسلمانانو نسل هغه بے حیايي طرف ته بوتللی شي. په دې موبایلو کې او په دې نیټونو کې تاسو ګورئ څومره فحاشي روانه ده. مقصود پکې څه دی چې مسلمانان د خپل دین نه ووړي، د توحید نه ووړي او د اهم مسائل چې کوم دي د هغې نه ووړي په دې فحاشو کې اخته شي. نو دا یو فساد دی محترمو چې انسان د بې حیايي عامه کوي. د هغې بیا مختلف صورتونه تاسو ګورئ د ګانو بجانو په شکل کې، د فلمونو په شکل کې، د بې حیايي د بې پردګۍ په شکل کې. دا ټول د کو ایجوکیشن چې ورته وایي په هغې کې څومره فسادات دي. نن سبا تاسو ګورئ یونیورسټیانو او کالجونو کې څومره دا سکینډلې راوځي. دا ټول فساد دی محترمو. او دویم فساد هغه نسل تباه کول هغه دا دی چې د منصوبه بندي چې څوک وایي چې یاره بس بچې دو هي اچې او بچي ډیرول نه دي پکار. مسلمانانو نسل ختمول او کمول دا محترم فساد دی. دا قرآن دلته د دوه ذکر که چې د فاسقانو د منافقانو فسادونه څه دي؟ د مسلمانانو نسل او د هغې فصل تباه کول. هلته بیا الله فرمایي والله لا يحب الفساد. الله جل جلاله دا فساد نه خوښوي. کم خلک چې فساد کوي نو دا فساد هم د الله بدی شي او مفسدین هم د الله جل جلاله بدی شي. نو دلته الله فرمایي چې دې ته چې ویلی شي چې فساد مه کوئ نو قالو دی وایي جواب کې انما یقینا نحنو مونږ مصلحون اصلاح کوونکي یو. مونږ ډېر نیکان یو په معاشره کې د خلکو اصلاح کوو. نو ګوره فساد ته اصلاح ویل دا د منافق سړی غټه نښه ده. الله جل جلاله په دې ډېر غوسه کېږي چې یو انسان ګناه کوي او ګناه ته ګناه نه وایي او ځان ته لاسبرګ هم وایي. نو الله جل جلاله د دې جواب کوي. الله فرمایي الا خبر شي، الا د تنبیه دپاره خبر شي، ان یقینا هم دوی دا منافقان هم خاص هم دوی نه بل څوک المفسدون پورا فساد کوونکي دي. دې جمله کې څومره زور دی محترم ګورئ. الا د تاکید دپاره، ان دا حرف د تاکید دپاره دی. بیا هم المفسدون جمله اسمیه ده او دواړه جزونه معرفي دي. جمله اسمیه کې هم تاکیدي او چې لا دواړه جزئین معرفه شي هم او المفسدون او بیا منځ کې ضمیر فصل هم راغلی دی هم. نو دا ګوره 15 تاکیدات دلته جمع شو. الا حرف تاکید، تنبیه، ان حرف تاکید، هم المفسدون دا جمله اسمیه دا دریم تاکید شو او دواړه جزئین د جملې معرفه دا څلورم تاکید شو. منځ کې ضمیر فصل هم. اوس پښتو محترمو دین عاجزه ده چې د دې معنی وکړي. بعضې خلک وایي مونږ لفظي معنا کوو. لفظي معنا د قرآن کریم دا ممکنه نه ده. دلته 15 تاکیدات دي. مونږ به دا څنګه کوو؟ زه د الا معنا به وکړي، د ان به وکړي، خو د جملې اسمیې چې کوم تاکید دی او جزئین د جملې چې معرفه ده د دې تاکید نه کېږي پښتو کې. د هغه تاکیدي معنا نه کېږي. نو د پښتو ناقصه ده او عربي کې ډېر کمال دی. نو موږ هغه حاصل معنا کوو. څوک دې دا نه وایي چې موږ لفظي معنا کوو، ځکه لفظي ترجمه ګرانه ده او حاصل معنا کېدی شي. الله فرمایي الا خبر شي انهم یقینا دوی هم خاصم دوی المفسدون پورا فساد کوونکي دي ولکن لیکن لا یشعرون دی پوهیږي نه په دې خپل فساد ځکه دې فساد ته دی د اصلاح نوم ورکوي. نو دا غټه منافقت ته محترمو چې انسان کوي ورانې او ځان ته بیا زبرګ وي او د ځان دفاع کوي چې زه خو ډېر غټ سړی یم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.